بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. موږ تاسو ټول پوهیږو چې انسانان د عمارتونو د جوړولو یا مهندسۍ لیاقت لري. نن سبا انسانان د عقل او اعصابو په مرسته چې هغوی لري جګ جګ او ښایسته عمارتونه جوړولی شي. ولې داسې ژوندي مخلوقات هم وجود لري چې نه خو عقل لري او نه اعصاب، ولې بیا هم ځانونو لپاره ډېرې ښې ځالې او د اوسېدو ځایان جوړوي. په دې پروګرام کې به زه تاسو ته یو څو نمونې د دې ژوندو مخلوقاتو څخه در وښایم. راځئ چې دا پروګرام یو ځای سره وګورو. ودانۍ جوړول د انسانانو یو ډیر مهم رواج او عنعنه ده. د زرونو کلونو خلکو حیران کوونکې ودانۍ جوړې کړي چې یو د بل نه په زړه پورې دي. پیرمیډ، قصرونه، کلیساګانې، جوماتونه، هر یو د دوی نه د مهندسینو یو خاص حساب سره او د زرونو خلکو په مرسته جوړ شوي دي. آیا تاسو په دې اړوند فکر کړی چې په طبیعت کې هم مهندسي وجود لري؟ مهندسي په طبیعت کې په طبیعت کې موږ حیوانات خپل ځان ته متوجه کوي، خصوصا د هغوی د بدن جوړښت. د چیتا خاص کلید او مسلونه همدې لپاره جوړ شوي چې تیزه منډه ووهي. بعض یو بهترین ډیزاین د بدن لري چې کولی شي والوزي. دولفین ځانګړی پوستکی او بدن لري چې کولی شي اوبو کې لامبو ووهي. هر یو د دې حیواناتو نه موږ ته دا راپیادوي چې دا هر څه د الله تعالی په حکم سره جوړ شوي دي. لیکن یوازې بهترین بدن بس نه دی، بلکې حیوانات باید په دې پوه شي چې څرنګه دا بدن استعمال کړي. د الوتونکو وزرې د هغوی د پاڅېدو، الوتو، او کیناستو په وخت کې استعمالیږي. که چیرې موږ ژوندو شیانو ته په دې سترګه وګورو نو یوه ډېره په زړه پورې مسله به وینو، او هغه دا چې هر حیوان د خپل اړتیا او ماحول په مطابق سیستمونه لري او هماغه شان برخورد کوي. بله دا چې دا برخورد د هماغه شیبې نه چې پیدا کیږي پیل کیږي. د آهو بچی یوازې نیم ساعت کې ودرېږي او منډې وهي.
سنګپوشت خپلې هګۍ د شګو لاندې ښخوي. ولې د سنګپوشت بچي څنګه چې د هګۍ نه راوځي نو د ځمکې سر ته ځان راوباسي او دا ورته ویل شوي چې څنګه ځمکې سر ته راوځي نو اوبو ته به ځان رسوئ. داسې ښکاري چې حیواناتو ته پوره ټریننګ ورکول کیږي مخکې له دې نه چې دې ځمکې ته راشي. او د دې یو غټ مثال د هغوی ځان ته د ځالو جوړول دي چې په ډیره صحیح طریقه یې ځان ته جوړوي. د الله تعالی نښې په مچۍ کې. کله چې تاسو یو باغ ته د ورځې لاړ شئ نو دا ښایسته ګلان ستاسو پام ځان ته را اړوي. خو که تاسو دې ګلانو ته په غور سره وګورئ نو یوه بله حشره به هم وینئ او هغه د شاتو مچۍ ده. د شاتو مچۍ په ټولنیز ډول ژوند کوي او د دنیا یو بهترین خواړه تیاروي او هغه شات دي. هغوی دا شات په خپلو ځالو کې چې جوړې کړي ساتي. آیا تاسو په دې اړوند فکر کړی چې ولې مچۍ خپلې ځالې په دې ډیزاین سره جوړوي؟ ریاضي پوهانو دې سوال ته ځواب ومومو او هغه دا چې بهترینه طریقه د ذخیرهګاه د جوړولو د کم مصرف سره او زیات ځای د ساتلو لپاره دا دی چې ذخیرهګاه په دې شکل جوړه شي. راځئ چې نور ډیزاینونه هم وګورو. که چیرې دا ذخیرې ګردې جوړې شي نو خالیګاوې پکې پاتې کیږي او یا که په دې بل شکل جوړې شي نو هم خالیګاوې پکې پاتې کیږي او کم شات ذخیره کیدی شي. هغوی داسې ډیزاین باندې هم جوړولی شي چې هیڅ خالیګاه پکې پاتې نشي لکه مثلث یا مربع په شکل. ولې ریاضي پوهان وایي د مثلث شکل او یا مربع شکل څخه په دې شکل کې د جوړولو په وخت کې کم مواد استعمالیږي؟ خلاصه دا چې دا ډیزاین د ټولو نه غوره ډیزاین دی د زیاتو شاتو ذخیره کیدو لپاره د کم مصرف سره. بل حیران کوونکی شی د هغوی مرسته یو بل سره د ځالې په جوړولو کې ده. که څوک یوه جوړه شوې ځاله ویني نو باور به ونه کړي چې دا ټوله ځاله یو ځای د یو بلاک په شان جوړه شوې. مچېګانې خپله ځاله د مختلف غاړو نه پیل کوي، یعنې په سلونو مچۍ په 4 غاړو کې د ځالې په جوړولو پیل کوي او بیا په منځ برخه کې سره یو ځای شي. په زړه پورې خو دا ده چې هیڅ ډول خالیګاه د منځ برخه کې نه پاتې کیږي. د هرې کوټې ترمنځ واټن هم په صحیح ډول حسابیږي او دواړه خوا کوټې 14 درجه د ځمکې څخه جګې وي تر څو شات د کوټې څخه توی نشي. که موږ د نړۍ هر ګوټ ته لاړ شو نو مچۍ همدا شان خپلې ځالې جوړوي او هغوی دا کار په سوړو کې چیرې چې د لمر رڼا نشي ورنوتلی کوي. په زړه پورې خو دا ده چې هغوی دا کار د هغه وخت نه کولی شي د څه وخت نه چې پیدا شي. هغوی د وخت په تېرېدو سره دا کار نه یادوي
او نه د نورو مچیو په رهنمایي سره، بلکې د کوم وخت نه چې سترګې بیرته کړي دا شیان ورته یاد وي. په څوک دوی ته دا د جوړولو طریقه ښایي. د دې پوښتنې ځواب په قرآن کې موجود دی. سوره نحل 14مه سوره 88 او 89 آیت کې او ستاسو رب د شاتو د مچۍ په زړه کې دا خبره واچوله چې ته په غرونو، کورونو، اونو او په هغه اوچتو اوچتو عمارتونو کې چې خلک یې جوړوي کور جوړ کړه، بیا هر قسم میوې وخوره، بیا د خپل رب په آسان لارو باندې ځه. د دوی د خېټو نه څښلو یو څیز وځي چې رنګونه یې مختلف وي، په هغې کې خلکو لپاره شفا ده. بېشکه په دې کې هغه خلکو لپاره نښې پرتې دي چې د فکر نه کار اخلي. په حیواناتو کې دا په زړه پورې خاصیتونه د الله تعالی له طرفه اچول شوي دي. دا خاصیتونه نه یوازې په مچۍ کې بلکې ټولو ژوندو شیانو کې اچول شوي دي. راځئ چې یو څو نور حیوانات د مثال په توګه وګورو. بیورز دا ځای لږ وخت مخکې داسې نه و. راځئ چې وګورو څنګه. دا پاڼ مخکې نه و او یوازې یو څو لرګي په ځمکه پراته وو. مګر یو څو کاریګرانو دا پاڼ جوړ کړه او دا کاریګران یو ډول حیوانات دي چې د بیورز په نامه یادیږي. بیورز په ټولنیز ډول د یو فامیل په توګه ژوند کوي. په هغه پاڼ کې چې پخپله یې جوړوي. د بیورز کیسه د یو نر او ښځې څخه پیل کیږي چې یو ځای ژوند پیل کوي. دا جوړه خپل کور په سیند کې جوړوي، خو اول دوی باید اوبه ودروي. د دې کار لپاره دوی هماغه طریقه خپلوي کومه چې انسانانو د سلونو کلونو څخه خپله کړې ده، یعنی د بند جوړول. د دې لپاره چې بند جوړ کړي نو اول باید مواد ورته تیار کړي. د لرګو او لښتو راټولولو لپاره سیند ته نږدې بیلې ته ځي. اول دوی یو څو پاڼې د ونې څخه خوري. او بیا د هغې په پرې کولو پیل کوي تر څو ځان سره یې ویسي. په زړه پورې خو دا ده چې کله ونه غورځېدو ته نږدې شي نو بیورز دا هغه طرف ته غورځوي کوم طرف ته چې دوی بند جوړوي. د ونو غوڅول او راوړل یو ابتدایي مرحله یي. هغې نه وروسته بیورز نوې کوچنۍ ونې او څانګې راوړي او د غټې ونې سره یې په ډېر منظم ډول اچوي تر څو بند جوړ شي.
او په دې کار کې یګانه وسله چې هغوی استعمالوي د هغوی پښې او خوله ده. هغوی دا کار په ډیر صبر سره کوي. په عام ډول 2 بیورز په کال کې 400 ونې غوڅوي. هغوی دا ونې په څو څانګو تقسیموي او بیا یې خپل بند له وړي. بیورز همیشه خپل مخکني غاښونه د ونو غوڅولو او سپینولو لپاره استعمالوي. د وخت د تیریدو سره د هغوی غاښونه ماتیږي، خو دا هغوی ته هیڅ مشکل نه پیدا کوي ځکه چې د هغوی مخکني غاښونه هر وخت نوي راوځي لکه د انسان نوکان چې غټیږي. څنګه چې الله تعالی بیورز جوړ کړي هماغه شانې د هغوی د ضرورت په مطابق هغوی ته غاښونه ورکړي. د هغو جسم داسې جوړ شوی چې کولی شي په آسانۍ سره په اوبو کې لامبو ووهي. پښې داسې دي چې په آسانۍ اوبه وهلی شي او لکۍ هم په لامبو کې ورسره مرسته کوي. بیور د غټو او وړو ونو او څانګو په واسطه خپل بند جوړوي. د بند د غټېدو سره د بند په مخ کې اوبه هم زیاتیږي. د څو میاشتو زحمت نه وروسته بند مکمل شي. څومره چې بند لویږي هغومره باید بیورز متوجه اوسي غټو سرو او غارونو ته. دا نظاره چې د څو میاشتو زحمت څخه وروسته ښکاري ډیره په زړه پورې ده. دا بند د انسان په لاس جوړ شوي بند په څیر جوړ شو. څنګه چې تاسو وینئ دا بند کوږ دی او دا تصادف انداز نه دی بلکې کوږ بند په اسانۍ د اوبو فشار کموي. حتی نوي او عصري بندونه انسانان هم کاږه جوړوي. یعنی بیور د کومې ورځې نه چې پیدا شوی پوهیږي چې بند باید کوږ جوړ شي، ولې انسان د وخت په تیریدو سره په دې پوه شو. پشچا دې حیوان ته دا علم ورکړی دی. بېشکه چې دا امکان نه لري چې یو حیوان د بند په جوړولو تصادفاً پوه شي یا په بهترین شکل د بندونو پوه شي ترڅو د اوبو فشار کم کړي او بیا نشي کولی دا خاصیتونه نورو نسلونو ته ورتیر کړي. بېشکه چې الله تعالی دا حیوان او ټول د نړۍ حیوانات جوړ کړي دي او ورده کړي دي چې څرنګه ژوند وکړي. د بیورز مقصد د دې بند نه دا دی چې خپله ځاله پکې جوړه کړي. خپله ځاله هغه وخت پکې جوړوي چې بند جوړېدو په حال کې. هغوی خپله ځاله په دې پاڼډ کې دننه ځمکې ته نږدې جوړوي چې په ظاهره د لرګو ډیری ښکاري، ولې ځاله پکې په ډیره ښه طریقه جوړه شوې ده.
یوازنۍ لاره دې ځالې ته د اوبو څخه ده. دې ځالې ته د ننوتو لپاره باید د یو مخفي تونل څخه تیر شئ. دا تونل یوې کوټګۍ ته چې د اوبو څخه د پاسه ده رسیږي. د بیورز فامیل په دې وچ او محفوظ ځای کې اوسیږي. زیاتره بیورز دوه منزله ځالې لري. اول منزل د کیناستو او ننوتو لارې او دویم منزل د خوراک او بیده کېدو ځای. د هغوی ځالې د اوبو لاندې د ننوتو دوه لارې لري او د اوسېدو ځای په وچه کې. په دې ځاله کې بیورز نه ځان ته په امن کې دي بلکې ډېر آرامه هم وي. د هغو بچي په همدې ځاله کې خپل سترګې دنیا ته غړوي. او کله چې لږ راغټ شي د خپل مور او پلار سره بیرون ته راوځي. او کله چې د لامبو وښړو نه ستړي شي نو د خپل مور او پلار شا باندې خیږي. دا پان چې دوی جوړ کړ کله ناکله 3 یا 4 متره ژوري، خو دوی دومره ژورو اوبو ته اړتیا نه لري چې خپله ځاله پکې جوړه کړي. نو بیا ولې دوی دومره ژور پان جوړوي؟ د دې پوښتنې ځواب په ژمي کې پوهېدل کیږي. په ژمي کې د اوبو سر یخ وهي او که ځاله ډېره ژوره نه وي نو ټوله ځاله یخ نیسي او د یخ یوه پسخه ترې جوړیږي او په دې حالت کې بیا بیورز نشي کولی د ځالې نه بیرون ته وځي. له دې امله بیورز خپله ځاله ژوره جوړوي تر څو وکولی شي په ژمي کې په اسانۍ سره وخوځېږي. که موږ لږ غور وکړو دې حیوان ډېر یو په زړه پورې عمل وکړ. دې کوچني حیوان هغه څه وکړل چې موږ او تاسې بې له انجینرۍ سامان آلاتو نه نشو کولی. په څوک دی چې دوی ته یې دا هر څه ښودلي دي؟ دا ناممکنه ده چې موږ ووایو چې بیور ډېر یو هوښیار حیوان دی. پس څرنګه هغوی دا پلان جوړ کړه چې داسې ځاله جوړه کړي؟ څنګه هغوی پوه شول چې خپل بند باید کوک جوړ کړي د نوو او عصري بندونو په شان؟ د دې شیانو علم د دې حیوان څخه ډېر جګ دی چې هیڅ ډول عقل او اعصاب نه لري. بېشک چې یو قدرت شته چې دا هر څه په دوی کوي او هغه قدرت الله تعالی دی چې د ټول شیانو جوړونکی او پیدا کوونکی دی. او بیورز ته یې ښودلي چې څرنګه باید خپله ځاله جوړه کړي. الله تعالی د خپل قدرت په اړوند په ژوندو شیانو کې د قرآن په یو آیت کې داسې فرمایي: سوره روم 10 سوره 26 آیت. او څومره خلک چې په آسمانونو او په ځمکه کې موجود دي دا ټول د هغه مخلوق دي، ټول د هغه تابع دي. کو تاسې په طبیعت کې دې جوړښتونو ته ځیر شئ نو په هر څه کې به د الله تعالی معجزې وینئ. ټرمیټس یا سره میږان
سره میږان په ډلهییز توګه اوسیږي او یو ځای ځان ته ځالې جوړوي. هغوی دا ځالې د خاورو نه جوړوي او د ځالې د دیوالونو لپاره د اوبو په ځای د خپلې خولې د مایع څخه کار اخلي. د دې ځالو اوږدوالی کله ناکله 3 نه تر 4 متره پورې. د دې ځالو جوړښت د بلاکونو په څیري او د دې اوږدوالی حیران کوونکی دی. د دې ځالو منځ برخه کې نری نری لارې او تقریبا 1.5 میلیون سره میږان د دې په جوړولو باندې کار کوي. لکه څنګه چې اوس تاسو ګورئ په دې ځاله کې د ملکې لپاره یو خاص اتاق دی او د زراعت لپاره ځای او ذخیرهګاه ده او د هوا تونلونه دي. دا سره میږان خپله د ځالې په جوړولو کې او بیا رغونه کې برخه اخلي او تل تیاری د هر قسم حملې لپاره د دښمن لخوا. او زراعت هم د ځالې په منځ کې کوي. د دومره نفوذ ساتل یو شی پورې تړلی وي او هغه په ځاله کې د هوا او د رطوبت حالت صحیح ساتل ای. او د دې مشکل لپاره یو ډیر په زړه پورې حل جوړ شوی دی. یعنی په چت کې یو قسم لارې جوړې شوي دي. دا لارې د خاورو نه جوړې شوي او دا د میږانو د بدن حرارت جذب کوي. د هغوی د بدن رطوبت په تونلونو کې پورته خواته ځي او په ځای تازه هوا راننوځي. دا لارې د چت په سر د ایر کنډیشن په شان کار کوي. د سره میږانو د مهندسۍ یا د جوړولو څو نور مثالونه هم وجود لري. په آسټرالیا کې دا سره میږان داسې ځالې جوړوي چې په بر کې غټې او څوکې نری وي. د دې اصلي راز دا دی چې د غرمې په وخت کې کله چې لمر د آسمان په منځ کې ډیر کم لمر ځالې ته ننوځي او دا په یو ډیر مهارت سره جوړیږي. ولې تر ټولو حیران کوونکې خبره خو دا ده چې دا سره میږان په سترګو وړاندې دي، یعنې هیڅ سترګې نه لري. پس څرنګه دا کوچنۍ خزندې چې سترګې هم نه لري دا جګ جګ د خاورو بلاکونه جوړوي چې یو پوره حساب او کتاب ته اړتیا لري. څرنګه 1.5 میلیون سره میږان په یوه ځاله کې یو ځای ژوند کوي. یو برتانوي طبیعت شناس ډیوډ هیډمبره په دې اړوند داسې وایي: هر یو د دې میږان نه خپل کار چې ورته سپارل شوی دی ترسره کوي. دا ماسټر پلان چې د انسانانو لپاره ډیر سخت دی دا کوچني میږانې په ډیر آسانۍ سره سرته رسوي. بېشکه چې الله تعالی دوی ته دا توفیق ورکړی چې داسې ځالې د دې سیستمونو سره جوړې کړي. مرغۍ دا مرغۍ هم په طبیعت کې د جوړښت یا مهندسۍ یوه نمونه ده. دا خپله ځاله د کبلو د یو ځای کېدو څخه جوړوي. اول هغه د لرګو څخه یو چوکاټ جوړوي، بیا دا چوکاټ په 3 قسمو غوټو سره پوښوي. هره ځاله چوکاټ، دیوالونه او یوه دروازه لري. اول قدم په دې کار کې د یو نری کبل غوټه کول د یوې نرۍ څانګې پورې ده، ولې دا اسانه نه ده. او دې مرغۍ ته دا ډیره سخته ده، ولې دا اوله غوټه په صحیح توګه بندېدل ډیره ضروري ده، ځکه چې دا د ځالې د پیل نقطه ده. او که دا غوټه غلطه شوه نو ټوله ځاله به غلطه کیږي. د وخت تیریدو سره غوټې زیاتیږي او آهسته آهسته د یوې سوړې شکل ځان ته نیسي. او مرغۍ باید د ځالې اندازه صحیح حساب کړي. د ځالې دروازه باید دومره غټه وي چې خپله په اسانۍ پکې دننه او بهر شي، او دومره غټه هم باید نه وي چې نورې غټې مرغۍ پکې ننوځي. پس له هغې نه چې د ځالې تاداو جوړ شه، هغه د چت په جوړولو پیل کوي.
کوم چل چې دا مرغۍ د خپل ځالې جوړولو کې کوي انسان هم هماغه طریقه استعمالوي، یعنی واښه یو بل کې ننه باسي او یو بل باندې لاندې کوي. دا کار هغوی په ډېر صبر سره کوي تر څو یوه صحیح ځاله جوړه کړي. په کومه ونه کې چې دا مرغیګانې اوسیږي داسې ښکاري چې پوره یو ښار دی. هره مرغۍ په همدې شکل ځان ته ځاله جوړوي. د کاغذ مچۍ. دا مچۍ چې د شاتو د مچۍ په شان ده ډېر ښه د جوړښت یا مهندسۍ لیاقت لري. دا مچۍ د لرګو وړې ذرې راشکوي او کاغذ ترې جوړوي او بیا د دې کاغذ د ځان ته ځاله جوړوي. دا د شاتو د مچیو په شان په خپله ځاله کې وړې کوټنۍ پاس په چت کې جوړوي او بیا په هغې کې هګۍ اچوي او بیا 3 هفتې وروسته د دې هګیو نه بچي راوځي. دا بچي په هګیو کې ځان کلکوي تر څو ونه غورځېږي. بیا یو څو هفتې وروسته د یو مکمل مچۍ په شان د هګۍ نه راوځي. دا وړې مچۍ خپل ژوند سمدستي پیل کوي او هر طریقه د ژوند هغوی ته د هغوی د خالق له طرفه ورښودل شوي او خپله ځاله هم جوړوي څرنګه چې مور جوړوله. او په دې ډول د هغوی یو کلی منځته راځي او د هغوی ځاله اوس څو منزله بلاک دی. هر یو د مچۍ نه چې پیدا کیږي د الله تعالی د لارښوونې په مطابق ژوند پیل کوي. دا واړه دیګونه د یو بل قسم مچۍ چې د وحشي مچۍ په نامه یادیږي ځالې دي. دا وحشي مچۍ دا واړه دیګونه د خاورو نه چې د خولې اوبو سره یې یو ځای کوي جوړوي. د هغه خټې نه چې هغوی تیاروي برابرې کوټې جوړوي. انسانان هم منګي او نور شیان په همدې ډول جوړوي. کله چې دیګونه جوړ شي نو سرپوښ ته اړتیا وي. کله چې ټول دیګونه یا ځالې تیارې شي نو خپله شا دیګ ته اړوي او هګۍ پکې پرېږدي او یو څه خواړه پکې هم اچوي او بیا سر ورته بندوي او ترې الوزي. کله چې بچي د هګۍ نه راوځي نو خپل ژوند پیل کوي. د بچو د راوتو په وخت کې دیګي ماتیږي. ولې دا بچي هماغه ډول دیګي د مور په شان جوړوي بې له کوم ټریننګ څخه. او دا د دیګي جوړولو قابلیت هغوی ته د الله تعالی له طرفه ورکړ شوی دی. غڼه. غڼه خپله ځاله د هغه تار څخه چې په ځان کې تیاریږي جوړوي. د غڼې تار 5 کرتې د همدې اندازې وسپنې څخه کلکي. حتی غټې خزندې چې په ډېر چټکتیا سره الوزي نشي کولی د غڼې د جال نه وڅښتي. بلاک ویډو یو ډول غڼه ده. د هغې په تارونو کې یو ډول سریښناکه مایع چې ښکار لپاره ناممکنې چې هغې نه وڅښتي. د غڼې زال سریښناکه، نرم او بېشانه کلکي. غیر له دې نه چې دا یو زال دی دا د غڼې د بدن یوه حصه هم ده. هره برخه کې د زال چې ښکار ونښلي غڼه هغه فوراً احساس کوي او بیا یې نیسي.
تار د غڼې بدن کې د خېټې په منځ کې جوړیږي او سریښناکه مواد هغې سره لګول کیږي. بېشکه چې الله تعالی دې غڼې ته د داسې جوړښت یا مهندسۍ لیاقت ورکړی دی. د انقلاب د هوکې نولسمه پیړۍ د دوکو پیړۍ په نامه د انسانانو په تاریخ کې هم یادېږي. په دې پیړۍ کې ډېرې فلسفې بې د کوم ساینسي ثبوت نه مخې ته راغلي. لکه مارکسیزم چې په خلکو خور شو، ولې د ټولو نه غټه دوکه په 19مه پیړۍ کې د ډاون ایولیوشن تیوري وه چې له برتانوي بیالوژیست لخوا مخکې شوه. هغه د ژوندو شیانو پیدایښت په نامه یو کتاب په 1859 کال کې چاپ کړو. هغه لیکي چې هر ژوندی شی په نړۍ کې تصادفاً منځته راغلی. دا تیوري ډیره صحیح په نظر راتلله او ډیره ژر په دنیا باندې خوره شوه او د خلکو لخوا قبوله شوه. ولې د اوسني او عصري ساینس لاسته راوړنې ایولیوشن تیوري رد کوي. د هیلنتولوژي علم چې د بیالوژي د علم یوه څانګه ده وایي چې ځینې داسې حیوانات فوراً پیدا شوي چې مخکې هیڅکله د ځمکې په سر ژوند یې نه دی کړی. د اناتومي او عضوي کیمیا علم وایي چې ځینې داسې سپېڅلي جوړښتونه هم شته چې تصادفاً د هغو پیدا کېدل ناممکنه ده. او د بیالوژي علم اوس وایي چې په طبیعت کې داسې سیستم نشته چې یو حیوان په بل حیوان بدل کړي. په دې وجه د ډاون تیوري د ساینس په لحاظ د منځ نه تللې ده. د حیواناتو هوښیار حرکتونه چې موږ او تاسو په دې فلم کې ولیدل یو بل ثبوت دی د ایولیوشن د تیوري په خلاف. هغه څوک چې ایولیوشن تیوري مني د حیواناتو دا هوښیار حرکتونه یو تصادف بولي، ولې هغوی تصادف نشي تشریح کولی. ډاروین په خپل کتاب کې دې موضوع ته یوه پوره برخه ورکړې ده. د دې برخې په پیل کې هغه قبوله کړې ده چې دا د حیواناتو هوښیار حرکتونه د هغې تیوري یا نظریې ته څومره خطرناکه دي. هغه لیکلي لوستونکو لپاره دا چې څرنګه مچۍ خپله ځاله جوړوي کافي ده چې زما تیوري وغورځوي. ډاروین د شاتو مچۍ د جوړښت یا مهندسۍ لیاقت ډیر په تشویش کړی و او د ځان څخه به یې دا سوال کوو موږ به څه ووایو دې په زړه پورې عمل ته چې مچۍ د ځالې جوړولو ته هڅوي په دې شکل چې ټول ریاضي پوهان ورسره موافقه دي. د دې سوال په ځواب کې ډاروین ویلي عادت هغه عادتونه چې ژوندي شیان په خپل ژوند کې یادوي او بیا یې خپل نسل ته ښایي. هغه خپل دا ځواب د یو فرانسوي بیولوژیست چې مارک نومیده د نظر په تعداب ایښوده چې د هغې نه مخکې ژوند کوه. ولې د 20مې پیړۍ ساینس پوهانو د مارک دا تیوري یو احمقانه نظر وبوله ځکه چې د 20مې پیړۍ نوی او عصري ساینس وایي هیڅ حیوان نشي کولی چې خپل تکنیکونه چې په ژوند کې یاد کړي دي نورو نسلونو ته وریاد کړي. نو دا ثبوت شوه چې د ډاون نظر د طبیعت په اړوند یو غلطه نظریه وه.
بله غټه ضربه د ایولیوشن تیوري ته د حیواناتو هغه عملونه دي چې د پیدایښت نه ورته یاد وي او هغه حیوانات چې دا عملونه ورته یاد نه وي نو ژوندي نشي پاتې کېدلی هغه بچی چې د شیدو رودل ورته یاد نه وي ژوندی نشي پاتې کېدلی د دې نه ښکاري چې دا عملونه د وخت تېرېدو سره دې حیواناتو نه دي یاد کړي لکه څنګه چې ایولیوشن تیوري یې وایي بلکې د اول نه دوی ته په مکمل ډول ور یاد شوي یا کولی شي ووایو چې په همدې ډول پروګرام شوي دي په همدې ډول طبیعت کولی شي د ایولیوشن تیوري ختمه کړي څنګه چې ډاون خپله ویلي و ګولډن ټیلر چې یو ایولیوشنست و په خپل کتاب کې د دې خبرې اقرار کوي او وایي کله چې موږ د خپل ځان څخه دا سوال کوو چې څرنګه یو طبي عمل اول کرتې منځته راغلی او بیا زموږ عادت شوی نو هیڅ ځواب ورته نه لرو د ایولیوشنست لپاره دا ناممکنه ده چې ووایي چې دا طبي عملونه له کومه راغلي دي بلکې الله تعالی په خپل قدرت سره هغوی ته دا ورزده کړي دي رښتینی مرکز د جوړښت دا مچیګانې چې خپلې ځالې جوړوي بیور چې بند په اوبو کې جوړوي سره میږان چې په ړندو سترګو جګ جګ عمارتونه ځان لپاره جوړوي مرغۍ چې خپلې ځالې جوړوي وحشي مچیګانې چې د کاغذ څخه ځان ته ځالې جوړوي او په زرونو نور ژوندي شیان چې په طبیعت کې ښه جوړښتونه یا مهندسي کولی شي دا ټول شیان موږ ته دا ښکاره کوي چې دې حیواناتو ته دا لیاقت د الله تعالی له طرفه ورکړ شوی دی هر یو د دوی څخه د الله تعالی په حکم خپل عملونه ترسره کوي څنګه چې الله تعالی په قرآن کې وایي سوره هود 11مه سوره 55 آیت داسې هیڅ یو ژوندی شی نشته چې د هغې تندی د الله تعالی په قبضه کې نه وي بېشکه زما رب د حق او انصاف په نیغه لاره باندې دی یو بل ژوندی شی هم شته چې ډېر ښه جوړښت یا مهندسي کولی شي د الله تعالی په ورکړ شوو نعمتونو سره او هغه ژوندی شی انسان دی ولې د دې خبر نه ډېر خلک ناخبره دي او کله چې یو ډېر په زړه پورې جوړښت یا عمارت ویني یوازې د هغه چا تعریف کوي چا چې جوړ کړی دی په دې حال چې الله تعالی انسان ته عقل جسم او د دې قابلیت ورکړی چې هغه وکړی شي دا هر څه آباد کړي دا عمارتونه چې موږ حیرانوي د الله تعالی د قدرت او د جوړښت یوه نښاني ده نو هر شی چې موږ وینو او یا موږ حیران کړي نو باید د الله تعالی تعریف وکړو هغه دا ټول مواد جوړ کړ او ژوندي شیان یې وهڅول تر څو داسې شیان ترې جوړ کړي الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره الجاثیات 45مه سوره 26 او 30 آیت کې نو ټول تعریفونه الله تعالی لپاره دي چې د آسمانونو ځمکې او د ټول جهانونو رب دی او ټوله لویي یوازې د هغه ده هم په آسمانونو کې او هم په ځمکه کې او هغه غالب دی د حکمت خاوند دی تاسو ولیده چې الله تعالی دا حیوانات هم د دې لیاقت سره پیدا کړي دي چې ځانونو لپاره ځالې او د اوسېدو ځایان جوړ کړي او موږ انسانان له هم الله تعالی دا لیاقت راکړی چې ځانونو لپاره کورونه او عمارتونه جوړ کړو زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي زه به یو ځل بیا د یو په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله ولې په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.